السلام علیکم قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي. آیا کله مو فکر کړی چې ولې ډېر مهم شیان زموږ څخه هېرېږي؟ آیا کله همداسې هم شوي چې ډېر مهم اسناد، جیبي سامان یا د دفتر ځینې وسایل له موږ څخه هېر شوي وي؟ هېرېدنه یوه ټولنیزه مسله ده چې د نړۍ ټول وګړي ورسره مخ دي. حافظه د الله تعالی له لوري انسان ته یوه نایابه ډالۍ ده. د انسان په ژوند کې حافظه د ده په پرمختګ او عادي ژوند مستقیم اثر لري. که پیاوړې او چټکه حافظه ولرئ، ښایي د ژوند له ډېرو زرینو چانسو څخه استفاده وکړای شئ. د نړۍ ټول وګړي د مختلفو حافظو درلودونکي دي. هر انسان تر بل مختلف ده. د حافظې قوت او کمزورتیا تلپاتې نه وي. هیڅوک هم د ژوند تر پایه د قوي حافظې څښتن نه ده پاتې شوی، او په همدې ډول هیڅوک هم د ژوند تر پایه د کمزورې حافظې څښتن نه ده. نو ویلی شو چې د انسان حافظه د تغییر او تبدیل وړ ده. دلته موږ له ځینو هغو مواردو څخه ذکر کوو چې د حافظې په قوت او پیاوړتیا کې له انسان سره مرسته کولی شي. د الله جل جلاله د سپېڅلي کلام په تلاوت سره د انسان زړه اطمینان او سکون حاصلوي. دغه اطمینان او سکون د اعصابو په فعالیت باندې په مستقیم ډول اثر لري. کله چې زړه آرامه او نارمل وي، کولی شي په ښه ډول د انسان اعصابو ته وینه ورسوي، او دا د دې باعث کېږي چې د اعصابو په فعالیت کې کوم خلل منځته رانه شي. نو ویلی شو چې د قرآن کریم تلاوت د حافظې او ذهن په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په لوړ غږ سره مطالعه وکړئ. کله چې په لوړ غږ سره موږ مطالعه کوو، زموږ د اعصابو ټولې برخې په کار لویږي او د اعصاب ټول په فعالیت کې ځان شاملوي. له کرار لوستلو څخه په لوړ غږ مطالعه ستاسې د حافظې د تقویت باعث ګرځي. ټولنیز واوسئ. په ټولنه کې ناسته پاسته ولرئ. له مختلفو خلکو فکرونو سره راشه درشه وکړئ، ځکه په دې سره ستاسې ذهن پراخیږي، له ګڼو معلوماتو څخه برخمن کیږي، او ذهن مو له ګڼو څیرو، عادتونو، غږونو سره اشنا کیږي او د حافظې د تقویت باعث ګرځي. په روزمره چارو کې تغییر. تل په یو ډول خپل کارونه مه ترسره کوئ، بلکې د مختلفو لارو چارو څخه استفاده وکړئ. د کارونو طریقې او روشونه مو تغییر کړئ. په پوره ډول خوب وکړئ. د انساني حافظې د پیاوړتیا لپاره خوب اړین دی. هر انسان په 40 ساعته ژوند کې له 6 څخه د 8 ساعتو خوب ته اړتیا لري. کله مو چې خوب پوره وي، اعصاب به مو په ارامه او له رواني اختلالاتو څخه به په امن کې یئ. په غذایي رژیم کې بدلون. د انسان وجود د سالم پاتې کېدو لپاره مختلفو موادو ته اړتیا لري. تل یو ډول خواړه خوړل پر وجود منفي تاثیرات لرلی شي. په دوامداره توګه په غذایي رژیم کې تغییر د وجود د تقویت باعث کېږي. مختلف خواړه، لمدې او وچې میوې د اعصابو د تقویت او ارامتیا سبب کېږي.